السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو کتونکو، نن مو درته د ګیرې پرېښودو د ګټو په باره کې ویډیو جوړه کړې. نو هیله کوم چې خوښه مو شي. ګیره د مسلمانانو یا د عام مذهبي خلکو نښانه ده او په خلکو کې همداسې مشهوره هم ده، او په نارینه‌و کې د ګیرې پرېښودلو د صحت لحاظ سره ډېر مثبت اثرات لري. پوهان په دې اړه وایي چې ګیره مختلف مرضونو د بچ کېدلو سبب ګرځي. صرف مسلمانان نه بلکې بعضې غیر مسلمانان هم د ګیرې پرېښودلو ته زړه ښه کوي، او د ګیرې پرېښودلو سره د انسان په شخصیت کې ځلېدا او روح پیدا کیږي. آیا تاسو کله دا سوچ کړی چې ګیره صرف د نارینه‌و په مخ ولې وي او د زنانه‌و نه وي؟ نو ساینسي تحقیق دا په ډاګه کړی چې ګیره پرېښودل ډېر مثبت اثرات لري د انسان په صحت باندې. نو ګرانو کتونکو، په دې ویډیو کې موږ درته د ګیرې په باره کې څو اهم نقطې او فایدې ذکر کوو. اوله فایده، کله چې یو کس ګیره خیري نو پوستکي باندې غلطي له وجه نه زخمي شي، نو په دې سره پولیګلیټس باربي نامه مرض پیدا کیږي. نو جراثیم په دې سره پوستکي کې انفیکشن پیدا کوي، او پوهان وایي چې د ګیره د پرېښودو سره دا مرض نه پیدا کیږي او مخنیوی یې کوي. دوهمه فایده د ګیرې پرېښودو دا ده، ګیره په هوا کې ګردونه او نورو ذراتو مخنیوی کوي چې د پزې او نظام تنفس په ذریعه دننه لاړ نشي، او په دې سره د الرجي مختلف مرضونو نه انسان بچ کېدای شي. د ګیرې درېیمه فایده دا ده چې د لمر هغه وړانګې چې خطرناکې دي، په انګلیسي کې ورته الټرا وایلټ ریز وایي، نو د لمر دغو خطرناکو وړانګو نه ګیره د پوستکي حفاظت 90 سلنه واخله تر 95 سلنه پورې حفاظت کوي، او دغه د لمر وړانګو نه د پوستکي کینسر پیدا کیږي. له وخت د تېرېدو سره مخ باندې ګونځې پیدا کیږي. که یو کس ګیره پرېږدي نو تر ډېره پورې د مخ د ګونځو نه ساتل کیږي. د ګیرې خیرلو سره کله کله ویښته د پوستکي دننه هم وخیرل شي، نو په دې سره په مخ باندې دانې راوخیږي، او که ګیره پرېښودل شي نو دغه دانو نه به مخ او پوستکی وساتل شي. د برطانیې یو مشهوره ډاکټره وایي چې د ګیرې ویښتان د سابندي د مرض پیدا کولو جراثیمو مخنیوی کوي، او انسان له دې خطرناکې مرضي نه د ګیرې د پرېښودو سره بچ کېدای شي. په مخ باندې ګونځې پیدا کېدل د زیات عمر نښان وي، او د ګیرې پرېښودلو له امله په مخ باندې د لمر وړانګې اثر نه کوي او ګونځې کېدلو مخه نیسي. او بله دا چې په مخ باندې د ګیرې پرېښودلو له امله انسان تر ډېره پورې ځوان ښکاري. ګرانو کتونکو، الله تعالی ګیره نارینه‌و ته مختص کړې، نه زنانه‌و ته، ځکه زنانه ډېر کم له کوره باندې وځي. له دې امله هغوی له زهر لرونکو ګیسونو او ګرد نه محفوظه وي. همدغه وجه ده چې په نارینه‌و کې د کینسر د پیدا کېدلو زیات چانس وي د زنانو په نسبت. او نارینه د کاروبار لپاره ډېر وخت باندې تېروي، نو ځکه قدرت ورته د ګیرې نعمت نه برخمن کړی دی. ګرانو لیدونکو، دا و زموږ ننني معلوماتي ویډیو. که خوښه شوې وي نو ضرور لایک او کمنټ وکړئ، او له خپلو ملګرو سره یې شریک کړئ. مننه.